السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوه پوښتنه چې ډېر وخت یې ورونه کوي او په د عربي ممالکو کې چې کوم زموږ ورونه دي دا ورسره مخامخ دي، ورسره لاس و ګرېوان دي. هغه کله د دوچندي مخ ته د مازدیګر لمونځ کول. زموږ مذهب خو دا دی چې د دوچندي څخه بعد د مازدیګر لمونځ باید وکړول سي، او د شافعیانو مذهب دا دی او یا نور مذاهب چې هغه تر مثلینو له مخه د مازدیګر لمونځ کوي. نو دی په دې صورت کې زموږ اقتدا په دې پسې څنګه ده؟ محترمه دا مسله په ابتدا کې چې موږ د مسایلو ترتیب برابر کړي د واتساپ ګروپانو، دا مسله موږ بیان هم چې په حرمینو شریفینو کې به سړی اقتدا ورپسې کوي، نور ځایو کې به نه کوي. دا چې مسلسل پوښتنې وې، بیا به دې متعلق چې د مذهب څه کتابونه ما وکتل، په هغو ټولو کې رجحان او قول د امام صاحب رحمت الله علیه ته ورکول سوی چې د امام صاحب رحمت الله علیه پر قول فتوا ده. په دې مسله کې امام صاحب او خپل شاګردانو په مابینځ کې اختلاف ده. صاحبین مبارکان وایي چې تر مثلینو مخکې هم د مازدیګر لمونځ صحیح کېږي، څه مشکل نه لري. او امام صاحب وایي خو دلایل دواړه طرفو کې احادیث مبارکه شته، یو له ځانه خبره نه کوي. که زموږ د فقه ماخذ ټول احادیث مبارکه دي، که تاسې دا لوړ کتابونه وکتل سي، بالکل سړي ته به دا معلومات پوره په لاس ورسي چې دا امام صاحب رحمت الله علیه له کوم حدیث دلیل ګرځي او صاحبین مبارکان لکه بدایع او محیط برهاني او مبسوط سرخسی او دغه رنګه اعلال سنن تکفله د فتح ملهم وکتل سي. خو راځم خپلې خبرې ته راځم. نو په دې مسله کې خو موږ هم ورکړې وه او معاصر فتاواوې لکه فتاوای فریدیه او احسن الفتاوا دي دغه معاصر علما چې څوک ژوندي دي څوک مړه دي د پاکستان علما دو هم دا فتوا ورکړې وه چې په حرمینو شریفینو کې دغه سته جواز لري، نور دي نو بیا په بل ځای کې د دوی سره جماعت نه کوي. دلته به راسو، اوس مسلې ته به راسو. دې مسله کې ډېر سوچ و فکر را سره و. بیا مې خپل مرشد د شیخ مبارک چې هغه داسې عالم دی چې زه زوه کړی یم تر دا نن ورځې پورې چې هغه د ماپښین ټیم دی، تر دغه وخته پورې د ده مثل ما نه دی لیدلی په دې انسانانو کې، په علم کې، په تقوا کې، په دیانت کې. دا مبالغه نه کوم. داسې شکوک سته چې په افغانستان او په پاکستان پر علماو زما شک نه دی، زما شک نه دی حل سوی، خو لیکن ده ته ورسم په داسې انداز باندې حل سي چې سبحان الله. نو په هغه کې وه دغه مسله هم بعضې مسایل مې نورې هم درلودې، دغه مسله مې هم ورته وړاندې کړه. بیا د مبارک راته ویل دا خو اجتهاد فقهي مسله ده، د مجتهدینو کې اختلاف دی، د امام صاحب رحمت الله علیه و د شاګردانو دغه د مجتهدینو په مابینځ کې چې کومه مسله مجتهد فقهي وي هغه هم له نص اجتهاد کوي، یا بل هم له نص له حدیث اجتهاد کوي، نص په څخه اجتهاد کوي، یا بل هم له نص له حدیث څخه اجتهاد کوي. په داسې مسلو کې د ضرورت پر بنیاد، د عمومي بلوا پر بنیاد باندې هغو ته ترک کول هېڅ مشکل نه لري. نو له هغه څخه بعد بیا د رد المحتار دغه راکړي چې ته هغه وګوره. نو اوس مې هغه مخ ته پروت دی، پر دې باندې ډېر مفصل تحقیق کړی دی رد المحتار، او ما چې کتابونه راوکتل تر رد المحتار څخه سوا بل غرچن او هغه خلص د مسلې مې په بل کتاب کې داسې ښه نه ولیدی. یاران مبارکان وایي چې در دوچندي وروسته مخکې لمونځ صحیح دی. د امام ظفر رحمت الله علیه قول هم دغه دی، د ائمه ثلاثه قول هم دغه دی، امام طحاوي هم په دغه سره قول کړی دی، او امام طحاوي وایي چې په دې سره موږ عمل هم کوو، او داسې لیکلي دي چې پر دې باندې عمل د ناس هم ده او پر دې باندې فتوا هم ده. خو د امام صاحب رحمت الله علیه مبارک بیا ځان ته دلیل لري او حدیث مبارکه دلیل ګرځي. نو دلته وایي تک کول د امام صاحب له قول څخه یا به د ضرورت په واجبي، یا به ضعف د دلیل د امام صاحب په قول کې، یا به تعامل د انسانانو وي. ګوره د امام صاحب له قول سړی د ده د شاګردانو قول ترجو کوي، درې دلیل یې ذکر کړي، یا به ضرورت وي، ضرورت، او یا به د امام صاحب د دلیل
چې کوم دلیل دی هغه به ضعیف وي دغه د به قوي یا به تعامل دا رواج د خلکو د امام صاحب پر قول نه د یارانو پر قول وي. نو اوس چې د عربي ممالک دي خو که رواج دی که تعامل دی که ټول دی خو د یارانو پر قول دی د امام شافعي صاحب مذهب هم هغه دی. نو په دې کې مخکې ما دا فتوا ورکړې وه چې تاسې انفرادي لمونځونه وکوئ جوماتونه ما ورسره کوئ. خو اوس دا مسله زه په عامه وایم چې که په دوبۍ کې که په سعودي کې که بحرین کې که په نورو ملکو کې بالکل له دوی سره هغه دغه د مازدیګر لمونځ تر مثلینو مخکې روا دی. او پاته هغه د مسحې چې پر موضوع باندې مسحه کوي دي په هغه صورت کې لمونځ نه دی روا. ځکه په هغه کې زموږ په مذهب کې اختلاف هم نشته. زموږ مذهب دا دی چې جرابې دپاره پنځه شرایط یې د جرابو د مسحې دپاره ایښي دي. هغه پنځه شرایط په دې اوسنۍ جراب کې نه پوره کېږي. نو محترمینو کوم څوک چې هغه په دغو ملکو کې د مازدیګر جماعت ته ورځي او د مازدیګر جماعت ورسره کوي ما یې بیا راګرځوئ. که څوک زما په قول کوي او که څوک بیا د نورو علماو په قول کوي پر هغو هم څه رد نه لرم. ګوره پښتنو تاسو دا اختلاف دا پښتانه دی خلک دی دلته یو انګریزي وایي په یو کتاب کې لیکلي وو یو انګریزي کتاب تاریخ دی پوښتنه ځینې څه یو وستین افغانان څنګه خلک ول په ژوندو کې ښه سړی نه وو په مړو کې بد سړی نه وو. زموږ د هغه دی که ژوندی و کار څو ښه ملا و کار څو ښه سړی و کار څو ښه باچا و کار څو ښه بس په غیبت مې نه مړېږو که مړ سو بیا نو سرمایه او لاړه رسه ووت. بس افغانان پښتانه دغه خلک دي. د افغان سیم دا پښتون مراد دی. په ژوندون کې مو ښه سړی نسته په مړو کې بد نسته. دغه زموږ د علماو اختلاف تاسې غلط ما استعمالوئ. وروره که د زما خبره زړه ته ولېږي زما په دې عمل وکړه په ورځ قیامت ما او الله سره پرېږده که عذاب که ثواب به ماته بیا راکوي. که د دابل مولوي صاحب په خوله باندې باور کېږي د هغه خبرې ته غوږ ونیسه زما د داسې وغورځوه په ورځ قیامت دی او الله سره پرېږده. زموږ د که یو عالم مسله وکړي اوس دا بل ورځ یو مسله وه د کمیټۍ په باره کې ما کمیټۍ جواز ورکړی و چې دا ستا معاصرو په تاواته مې حواله ورکړې و بل مولوي صاحب بیا منع کړی. اوس د ښځې سر پرې کول ما ورته ویلي چې دا ناروا دي. بل مولوي صاحب ورته ویلي چې دا روا دي. نو نه پرته ما ته نو څه ضرورت دی شیطانت کوې. خو هغه مولوي صاحب خبره که دې زړه ته ولېږي هغه ومنه که دې زما د زړه ته ولېږي زما ده ومنه. خو نو دا بار بار زه درته وایم چې یو څوک د خپل ځان لپاره عالم وټاکئ بس هغه و الله سره پرېږدئ. د هر عالم ته ورځغاست هر عالم ته کښېنستل بس داسې سړی هلاکوي. ولې یو نبي راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم باید د صحابه کرام کې 20 نور نبیان وای. نو خو دا انبیا چې راسي د هر و د بشریت سره جلا وي. نو یو نبی به یوه لار وښوه د جنت بل به بله لار وښوه. باره به خلک اریان سوي وي چې دا جنت یو دی لارې دونه مختلفې راشي. نو محترمینو دا داسې مثال لري لکه یو ډاکټر ته چې انسان ورسي یوه ډاکټر ته د معدې دوا وکړي ځینې بل ډاکټر ته ورسه دغه مریض هغه د معدې دوا بل ډول درکوي. نو دا ستاسو چې کومه مسله وکړي یو عالم یو ډول په پوسي هغه یو ډول فتوا درکړي بل عالم بل ډول په پوسي او حالانکې ټول علما هغه ستاسو د خلو ترجمانان دي چې تاسو څنګه سوال وکړي هغه ډول جواب درکوي. نو د علماو خبرې غلطې مه تعبیروئ. مسله مې اوږده سوله سه. نو رد المحتار جلد اول صفحه 244 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. دغه رد المحتار که بیا یو چا کتی رشیدیه چاپ دی او مطلب فی الصلاة الوسطی لدیس خرابات هغه مطلب فی الصلاة الوسطی هغه په 245 مخکې دی او دغه کومه موضوع چې ما را ځینې اخذ کړې ده په 244 صفحه کې ده. الله جل جلاله دې رحم وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.